د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خپرو شوو ډیپلوماتیکو اسنادو له مخې قطر له متحده ایالاتو غوښتي چې په دوحه کې میشت افغان کډوال د 2016 میلادي کال د سپتمبر تر 29 نیټې پورې بل ځای ته انتقال کړي. دا غوښتنه د کوربتوب د هغه موقتي هوکړې په رڼا کې شوې چې تازه موده یې غځول شوې ده. دغه اسناد ښیي چې قطر او امریکا تر 2016 کال پورې د دغې پروسې پر دوام هوکړه کړې، خو قطر په ټینګار سره ویلي چې دا معامله یوازې موقتي ده. قطر له واشنګټن څخه غوښتنه کړې چې په کمپ کې د ټولو میشتو افغانانو برخلیک باید ژر تر ژره وټاکل شي. دا هوکړه پر هغو افغانانو تطبیق کیږي چې په 2021 میلادي کال کې د افغانستان اسلامي امارات له بیا ځلې واکمنۍ وروسته له هېواده ایستل شوي وو. دوی دا مهال دوحې ته نږدې په اصلیا کمپ کې ساتل کیږي او امریکا یا نور هېوادونو ته د تګ په تمه دي. د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه مرکز کې له 1100 ډیر افغان کډوال میشت دي.